انسان د انسانیت په میدان کې یو وخت کې په تورو تیارکیو کې وو. یعنې داسې زمانه په انسان راغلی چې هلته انسان په تیارکیو کې وو. ځکه د انسان په دې زړه او ذهن او باطن کې ډېر کمالات وي، خو دغه کمالات چې انسان راباسي، دغه کمالات دوه شیان تعبیروي، یو د انسان ژبه، یو قلم. انسان چې څومره کمالات ولري، د انسانانو د کمالاتو مظهر ژبه ده. ځکه که سړی څومره ښه عالم وي او ژبه ونه لري، ګونګی وي، د هغه د علم هېڅ اظهار نه کیږي. او بل یو سړي ته چې الله عز وجل کمال ورکړی وي او دا کمال په قلم باندې کیږي. طالبانو نن چې دنیا کې څومره کتابونه دي، که دا ټول موږ راواخلو ویې سوځو، نو انسانان به چې هیڅ کتاب دنیا کې پاتې نسی، نو انسانان به کم طرف ته لاړ سي. انسانانو دپاره خو دنیا کې مزل کول هغه د کتاب برکت ده، چې له انسانه کتاب لرې کې انسان ړوند سو، انسان بیا مزل نسی کولی، انسان دید نسی کولی. انسان ځکه انسان دوه سترګې، څلور سترګې لري، دوه خو دا سترګې دي او دوه د عقل سترګې دي. نو د عقل سترګې کتاب مطالعه کوي، هغې باندې مخ ته روان وي، د کتاب په لاره باندې رواني. اوس مثلا دا څو ورځې مونږ چې درس شروع کړی، تاسې ته چې کمې خبرې کوو، زه مړوند یم، تاسې مړانده یئ، خو مونږ یو کتاب لرو چې هغه کتاب په واسطه باندې مزل کوو. نو د دنیا په تاریخ کې یوه توره زمانه تیره سوې ده چې انسانان د حضاري او د تمدن نه ډېر لرې ول، هغه کوچاني ژوند کې ول چې زوار یې زیر ته نسو وروستلی، داسې د جهل په زمانه کې ول. کرا انسان د قلم سره اشنا سو، د کتاب سره اشنا سو. په هره زمانه کې هوښیار خلک راجیګ سول، عاقلانو علما لیکل یې وکړل. هغه لیکل تر نن زمانې پورې پاتې دي او ورځ تر بلې په ډېرېدلو باندې دي. نو انشاءالله دې ته طالبانو ځان ته مستقل علم ده. نحوه کې څومره وخت تیر که خلاصه سوې که پاتې ده؟ جواب راکوئ که نه؟ په یوه خلو جواب راکوئ. نحوه مو چې تر دا اوسه پورې ویلې ده، خلاصه ده که ختمه شوله؟ نه مو د ختمه کړې، دروغ نو مه وایي، کله مو ختمه کړې؟ نحوه تر ټول عمره نه خلاصیږي، نحوه نه خلاصیږي، دومره لوی علم ده. تاسې وایي ختمه کړې مو ده، چې ختمه کړې مو ده مغني لبیب مو کتلی، ویلی مو ده جمع الجوامع همع الهوامع على جمع الجوامع، پنځه جلدونو کې کتاب د نحوې د کتلی مو ده، مطالعه کړی مو ده، درسن مو ویلی. نو تاسې خو وایي خلاصه مو کړله که نه؟ او الاشباح والنظایر د امام سیوطي په نحوه کې لیدلی مو ده، کتلی مو ده. الاسرار العربیه د علامه انباري کتلی مو ده، لیدلی مو ده. نو تاسې خو خلاصه مو کړه، چېرته مو خلاصه کړې ده؟ په دنیا کې مو تر اوسه داسې تفسیر لیدلی ده، مطالعه کړی مو ده چې خالص د قرآن بحث کوي، بحر محیط، دا د قرآن تفسیر ده، صرف نحوي تحقیق کوي په دې باندې، قرآن باندې. لیدلی مو ده، کتلی مو ده، مطالعه کړی مو ده. نو ولې وایي چې ختمه که؟ ختمه نه ده، چې دا ټول عمر په نحوه کې مصرف کوي هم نه ختمیږي. نو علم دومره غټ ده. دغه علم چې علم د لغاتو ده، او چې لغتونه را پیدا سو د انسانانو د باطل تعبیرونه کوي، دغه علم ته علم د
لوجي وایي یعنی محب د لغتو یونانی لفظ د علماوی یا فرانسوي لغت علماوی محب د لغتو په دې باندې علما بیخي ډېر اوږده بحثونه کوي انشاءالله که د الله خوښه وه بیا چې کله قرآن ته ورغللو وعلم آدم الاسماء كلها دلته انشاءالله که بیا وخت په دغه علم باندې لږ بحث درته کوم چې تاسې د دې علم سره مشنا سئ چې د دې علم مطلب څه شی ده نو انسان د جهلو د تاریکیو په مرتبه کې انسان باندې بیا سهار د انسانیت راغی یوه زمانه راغله چې انسان د انسانیت سهار پې باندې راغی په تیارکیو کې وي او سهار پې باندې راغی کرا کرا انسان مترقي روان ده حتی علما د علم ساینس وایي وی د اوسنۍ دنیا کې د علومو په لحاظ باندې انسان لا په مرتبه د طفولیت کې ده لا انسان تر اوسه ځوان سوی نه ده دغه علوم چې موږ نن څیړو بحثونه پې کوو که دنیوي دي او که دیني علوم دي دا ټول انسان په اوسنۍ زمانه کې په دغه علومو کې لا تر اوسه پورې وړکی ماشوم ده وړکی ماشوم خو ډېر هغه په مرتبې د عقل حیولاني کې وي بیا مرتبه د عقل مستفاد بالفعل بالملکه ګرځېږي درې نورې مرتبې پاتې دي دا څومره پرمختګ چې دنیا کې سوی ده تر اوسه پورې دا لا د طفولیت مرتبه ده دا چې انسانان ځوانیږي او علمیت څومره وړاندې ځي نو یعنی دنیا به د نن نه په زرګونو چنده زیاته دنیا پرمختګ کوي علوم به نورم پکې زیاتیږي دومره پرمختګ نورم دنیا ته ضرورت شته نو طالبانو د رسول الله زمانه وه د رسول الله سلام زمانه کې به چې قرآن نازلید هلته قرآن لیکل سوی و آیات به چې نازل سو بعضې قرآن به په تیږو لیکل سوي ول داسې پلنې تیږې به وي په هغې به قرآن لیکلی و کاغذ نه و هلته چا کاغذ نه پیژانده دا هغه زمانه ده د رسول الله زمانه چې هلته کاغذ نه و قرآن یا په تیږو لیکل سوی و قرآن یا په اډوکو لیکل سوی و تاسې که فکر وي چې په څه حلال کې موږ رشپېلک ورته وایو خپله پښتو کې چې تاسې هر څه ورته وایي موږ کار نه پې لرو دا په څه چې حلال کې دا لاسې چې راوباسي دلته یو اډوکی د داسې خوی غوندې لکه دا چې هر څه تاسې ورته وایي دغه اډوکي باندې قرآن لیکلی و قرآن د خرما د ونې د کجورو د ونې په پوسته کې لیکلی و او قرآن په هغه لرګي لیکلی و چې هغه لرګی دا اوښه باندې چې سپریږي نو دا زین چې وي دلته یو لرګی وي اقطاب ورته وي په دې لرګي باندې قرآن لیکلی و نو دا څومره عجیبه زمانه وه چې هلته کاغذ نه و رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خط لیږلی څومره خطونه چې رسول الله کافرانو ته لیکلي هلته په پوستکي باندې خط لیکل کېده پوستکي باندې اوس هم د هغه خط چې رسول الله سلام کافرانو ته لیکلي د هغې خط چې رسول الله ورته لیکلی د عکسونه سته امام ابوالحسن علی الندوي رحمه الله السیرة النبویه په دې کتاب کې د هغې کې عکسونه نقل کړي دي نو دا دومره شاته پاتې زمانه وله کاغذ نه و قرآن چې لیکل سوی و په تیږو د خرما په پوستکو په اقطاب باندې او په اډوکو باندې قرآن لیکل سوی و دلته هم جمع د قرآن سوی وه قرآن را جمع و
خو په دغه شکل باندې قرآن جمع و. بیا د دې نه وروسته دا یوه جمعه د قرآن وه. نفس جمعه د قرآن په زمانه د رسول الله کې وه. او بیا نو دې ته جمعه په زمانه د رسول الله کې وی. خو هلته چې قرآن جمع و طالبانو داسې نه و جمع چې یو کتاب دې راواخیستل سي او په یو کتاب کې د قرآن جمع سي. داسې جمع نه وه. بس پوستکو اډوکو په تیږو په دې کې قرآن لیکلی و. بیا د ابوبکر صدیق خلافت راغی رضی الله عنه. د ابوبکر صدیق سے په خلافت کې